د ځنګل کتاب ونه د افریقا په یو ځنګل کې ټولو څارویو د ځنګل د یو قانون مطابق ژوند کاوه. ځنګل ته نږدې په یو کلي کې یوه قبیله اوسېده. یوه شپه د شیرخان په نوم یو بد پړانګ پرېکړه وکړه چې کلیوال ښکار کړي. هغه له خپل لوړ غږ سره پر کلي برید وکړ. تباکوی چې د شیرخان دویم لاس و شاته ورپسې روان و. هغه یو کس ونیو او په لوړ غږ یې پې حمله وکړه. راکشا د خپل غار مخ ته ناست و او د هر څه یې له هماغه ځایه څارل. دغه بې غیرته پړانګ ته ګوره چې کمزوري انسانان ښکاروي. هغه یو بد پړانګ دی. موږ به له هغه څه تمه وکړو چې یو غر څخه ښکار کړي. ښکاري چې هغه له سږو پښو پرته یې څه ونه موندل. د پړانګ غږونه آرام شول او په ځنګله کې بیا چوپتیا خوره شوه. لیوانو غوښتل چې ځان پټ کړي، خو چې ولیدلې له بوش څخه خلک راووتل، نو بیرته یې ټوپ کړ او ودرېده. نارینه پړانګ ماشوم له کلي وتښتېده او د لیوه په غار کې پټ شو. زه به هغه ځان سره وساتم او خپلو ماشومانو سره به یې غټ کړم، نوم به یې ماګولي کېږده. راکشا د ځنګل حیوانات به دا ونه مني. زه به وګورم. تباکي له غار شاته پټ و او شیرخان ته یې د ماشوم په اړه وویل. شیرخان په بیړه غار ته ورسېد. دغه د انسان ماشومان زما ښکار دي. هغه ما ته راوسپاره. ورک شه بې غیرته، هغه زما ماشوم دی او جرأت ونه کړي چې لاس وروړي. شیرخان چې په اور کې ټپي و، د راکشا مورنۍ غوسه یې چې ولیده لاړ. یوه ورځ به دغه ماشوم زما په منګلو کې وي او غاښونه به پرې تاوده کړم. بله ورځ هغوی موګولي د لیوانو کورنۍ ته ورپوپېژنده. هغوی له اوږده بحث او جنجال څخه وروسته موګولي قبول کړ. بغیره او بالو به هغه ته د ځنګل قوانین ور زده کړي چې لوی شي بیا به خپلې قبیلې ته لاړ شي. موګولي په ځنګل کې غټ شو او د ځنګل قوانینو په زده کړو بوخت و. بالو هغه ته د ځنګل ټول قوانین ور زده کړل. هغه ور زده کړل چې څه ډول د حیواناتو په ژبه خبرې وکړي. بالو هغه ته دا هم زده کړل چې څنګه شا ترلاسه کړي او څنګه کب ونیسي. هغه ته بغیره د ځان دفاع وښودله. ورسره یو سړی هم و چې هغه ته انساني اصول ور زده کړي، ځکه چې غټ شي بیرته به خپلې قبیلې ته ستنېږي. موګولي ډېر ژر په ځنګل کې مشهور شو. د هغه لیوانو ورونو له هغه سره ډېره مینه کوله او هغه ډېر پېګران و. هغه ډېر ژر له ټولو حیواناتو سره ملګری شو. ډېر وخت تېرېده. اکیلا چې د لیوانو مشر و کمزوری شوی و او د مخکې په څېر ښکار یې نشو کولی. شیرخان فکر وکړ چې له فرصت او کمزوري توب څخه یې ګټه واخلي. ای ځوانانو لیوانو، وخت یې رارسېدلی چې تاسې د قوم مشري وکړئ. اکیلا له خپل موقف لرې کړئ. ما ته هغه انسان ماشوم راکړئ، که نه زه به هر وخت تاسو په سیمه کې ښکار کوم او تاسو ته به یو هډوکی هم در نه کړم. ځوانو لیوانو له اکیلا وغوښتل چې خپل موقف پرېږدي. تاسې به ډارن یاست که تاسو موګولي شیرخان ته وسپارئ. زه به په دې شرط مشري پرېږدم چې تاسو موګولي پرېږدئ چې لاړه شي. بغیره د دغه تصمیم په اړه خبر شو. موګولي، وخت یې رارسېدلی چې شیرخان ته عقل وښیې. دا یې وخت دی چې وجنګېږې. خو زه هغه سره په یوازې ځان جګړه څنګه وکړم؟ شیرخان سره خو اوس د لیوانو ټول قوم دی. ته د انسانانو کلي ته لاړ شه او له هغه ځایه سور ګل راوړه. سور ګل به دوی ډېر وډار کړي. ښه دی چې اوس د ځنګل پرېږدم او د خپلو خلکو سره ژوند وکړم. موګولي بغیره او بالو ته غاړه ورکړه او په لومړي ځل یې وژړل. موګولي د بالو په غېږ کې خوب یوړ او ټول د ونې پر یو ښاخ باندې ویده شول. د شادو پوځ موګولي ولید او له ځان سره یې وتښتاوه. شادوګانې د ځنګل هغه اوسېدونکي وو چې هیڅ قانون به یې نه مانه.
کله چې بالو او بغیره له خوبه راویښ شول فکر یې وکړ چې مګولي خپل کلي ته تللی دی. موګلي شادوګانو د ونو له لارې له ځان سره یوړ. هغه لاره کې یې یو مرغه ولید او هغه ته یې د الوتونکو په ژبه وویل چې بغیره او بالو ته خبر ورکړي چې شادوګانو چیرته روان کړی دی او دا چیرته بیایي. غلی شه، دا یو بل چل دی. مونږ غواړو چې دا ټول چلونه تا ته زده کړو. مونږ به ډېر ځل پر ځنګل واکمني وکړو او د دې لپاره باید پر ټولو حیواناتو کنټرول ولرو. باز بالو او بغیره ته د موګلي د تښتولو په اړه وویل. هغوی موګلي له ځنګله د باندې یوړ او هلته یې تښتولی دی. دغه شادوګانې ډېرې پیاوړې دي او مونږ ورسره جګړه نشو کولی. مونږ باید له کا څخه مرسته وغواړو. هغوی کا په دې قانع کړ چې له دوی سره مرسته وکړي. هغوی هغه ځای ته لاړل چې شادوګانې پکې مګولي بند کړی و. اول دغه ځای ته بغیره ننوت. هغه له شادوګانو سره نښته وکړه خو شادوګان ډېر زیات و او هغه یې څملاوه. ته اوس په اوبو کې پټېږې؟ زه به له تا سره وګورم زویه. بالو هم د شادوګانو د یو خوا بل خوا په خوښولو پیل وکړ خو هغوی زیات و. شادوګان د هغوی د بالو پر ګېډه کېناستل. کار راښکاره شو او خپل هیڅ غږ یې وکړ. شادوګان ټول وویرېدل او خپل کورو ته ننوتل. کا هغه ځای ویجاړ کړ چې موګلي پکې پټ و او هغه یې آزاد کړ. څومره خوږه خواښه. نه کا، ماشوم ته پاملرنه وکړه. کا مګولي ونیوه او بیا یې په نڅا پیل که او په دې سره شادوګانو ته خوب ورغی او بیا هغه یې له ځان سره یوړ. فکر کوم چې دا ځنګل نور زما لپاره نه دی. زه باید دا ځنګل ډېر ژر پرېږدم. موګولي له بغیره او بالو سره وروستۍ خدای پاماني وکړه او د کلي په لور ولاړه. کلیوالو چې موګولي ولید ترې وویرېده. دا ماشوم له ځنګل راغلی خو دا ماته کومه دوکه ښکاري. هغه مونږ ته زیان راونه رسوي. هغه وړوکی او عاجز ماشوم ښکاري. تاسې ولې بې ځایه ګمانونه کوئ؟ راځه زما بچیه، ما سره به واوسې. مګولي د کلي له ژوند سره ډېر ژر بلد شو. هغه د کلیوالو ژبه هم زده کړه. هغه ته یې رمه ورکړه چې ویې څروي. بالو او بغیره به له غرو څخه د هغه لیدو ته راتلل او هغه به یې لیده. خو یوه ورځ یې خړ لیوه لیدو ته راغی. ځنګل په خطر کې دی. شیرخان پرېکړه کړې چې لیوان ووژني. تا به زه په شیرخان خوړلم. اوس ولې زه ستاسو په کیسه کې شم؟ سمه ده چې موږ به له یوې وینې نه یو خو زما مور ته د خپل ماشوم په توګه لوی کړی یې. ته باید د موږ بدل واخلې. څه مور؟ هغه له شیرخان سره په جنګ کې مړه شوه. هغه غار ته راغلی و ستا په اړه یې پوښتنه کوله. بس ده نو، زه نو اوس شیرخان نه پرېږدم. مګولي خپله رمه هغه خواته یوړه چیرته چې شیرخان پټ و. هغه په یو میږي سپور شو او چې درې ته ورسېد اکیلا چې د ځنګل اصلي مشر و له دوی سره یو ځای شو. ته دا رمه واخله او له بلې خوا ورشه. زه به پرې له دې خوا ورشم. شیرخان به له څو خواو ما سره کړو. د پلان په مطابق هغوی رمه د شیرخان پسې خوشې کړه. ټوله دره د غواګانو د رمې د پښو غږونه ونیوله. شیرخان د رمې د پښو غږونه واورېدل چې له هرې خوا نه پرې را روان دي. د درې دواړو خواوې ډېرې تنګې وې او د تېښتې لاره نه وه. رمه په ډېره بیړه، په غوسه او جوش د شیرخان لور ته روانه وه. میګو شیرخان له خاورو سره خاورې کړ او هر څه یې له منځه یوړل. نور نو منډو ته ضرورت نه و. هر څه پای ته رسېدلي وو. د ځنګل او کلي دښمن چې شیرخان و نور له منځه تللی و او هېڅ پاتې نه و. مګولي د شیرخان پوستکی وویست او د لیوانو درې ته لاړ.
لیوانو چې د مګولي پر اوږه د شیرخان پوټکی ولید نو د خوشحالۍ شور ماشور یې واچوه. لیوانو اکیلا د خپل پاچا په توګه وټاکه او مګولي ځنګل پرېښود. مګولي ډېر ژر پوه شو چې مسیوا یې مور ده. کلي او ځنګل تر پایه په خوشحالۍ او مینه ژوند وکړ.